سلام، د مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د هم پوره خبرونه بیان سید ادریس سادات. زلمی خلیلزاد په دوحه کې له وسلوالو طالب استازو سره د مذاکراتو نوی پړاو پیل کړی. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر وایاند وایي له امریکا متحدو ایالاتونو سره مذاکرات له هغه ځایه پیل کړي په کوم ځای چې درول شوي ولو په دې دور مذاکراتو کې د سولې توافقنامې د لاسلیک پر اړوندو موضوعاتو خبرې روانې دي. سهیل شاهین وایي د مذاکراتو په دې پړاو کې انس حقانی هم د مرکچي پلاوي د غړي په توګه حضور لري. قطر کې د مذاکراتو جریان ته نږدې کسان وایي د مذاکراتو په دې دور کې ډېر تمرکز پر اوربند بین الافغاني مذاکراتو د تاوتریخوالو پر کمولو دی. د جمعې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې په نږدې ورځو کې به د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ توافقنامه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې یو ځل بیا د ټرمپ له لوري درول شوي مذاکرات پیل شوي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند سهیل شاهین په یو ټویټ کې وایي چې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي او زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي ترمنځ مذاکرات له هغه ځایه پیل شول په کوم ځای چې درېدلي وو. نن د ملا برادر په مشرۍ د وسلوالو طالبانو پلاوي د امریکا له مذاکراتي ټیم سره خبرې له هغه ځایه پیل کړې په کوم ځای چې درولې وې. د توافقنامې د لاسلیک او اړوند موضوعاتو په هکله خبرې وشوې. انس حقانی هم د مذاکراتي ټیم د غړي په توګه په نننیو مذاکراتو کې ګډون وکړ. مذاکرات به سبا هم دوام وکړي. پخوانی طالب چارواکي وایي له امریکایي لوري سره له توافق پرته طالبان چمتو نه دي چې پر بین الافغاني مذاکراتو او اوربند هوکړه وکړي. طالبان په لومړۍ مرحله کې امریکایان کوشش کوي چې تشدد کموالي ته راوبولي. د هغې نه وروسته بیا چې کله بین الافغاني خبرې شروع کېږي په هغه کې جنګبندي طرف ته ولاړ شي. البته طالبان اوس هم وایي چې د افغان حکومت سره په حیث د حکومت به خبرې نه کوي. د طالبانو دریځ مات فکر باندې دغسې معلومیږي چې دوی وایي توافقنامه ونه سي امضا نه سي د بین الافغاني ناستې باندې که توافقنامه امضا شوه بیا به بین الافغاني ناستې وي په هغه کې به اوله موضوع د آتشبس وي. د جمعې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ به په یوه اونۍ کې دوه اړخیز توافق وشي او له هغې وروسته به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. معاهده ترتیب شوې امضا ته چمتو دی او احتمالاً چې په لنډو څو شپو ورځې کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې یو توافق لیک هم امضا شي. عمومي اوربند د توافقنامې د امضا نه مخکې ناشونی دی ولې د جنګ په شدت کې به کمښت راشي او د طالبانو امریکا د توافقنامې له لاسلیک وروسته به په یوه هفته کې د نن بین الافغاني مذاکرات پیل شي چې اوربند به په هغه مذاکراتو کې یو د اجنډا له یو اساسي موضوعاتو څخه وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي له دواړو خواو غواړي چې ژر تر ژره اوربند وکړي او له توافق وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ما امیدوار هستم که این بار امریکا از اون مذاکراتی که 10 ماه یا 9 ماه پشت درهای بسته ادامه داشت و هیچ نتیجه مثبت به دست نآوردن، این بار مذاکرات طوری شروع کنه که به یک نتیجه که آرزوی دیرینه مردم افغانستان است برقراری صلح و آتش بس در کشور به اون نتیجه برسه. اگر تلاش صورت بگیره که بحث آتش بس دائمی و همه شمول، نه تنها آتش بس میان آمریکا و طالبان بلکه آتش بس همه شمول و سرتاسری که شهروندان افغانستان را هم در بر بگیره، اگر روی ازو بیشتر تمرکز بگیره خوبتر خواهد بود. د امریکا له لوري د مذاکراتو تر درولو وروسته د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو بیا پیل داسې مهال دی چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر پخوا زیات د دغو خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند دی او لویدیځو رسنیو هم په خپلو وروستیو ریپورټونو کې ویلي چې دا ځل له طالبانو سره د سولې توافقنامه هرومرو لاسلیک کیږي. امریکا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه د جرمني پر بین الافغاني غونډې کار کوي. یوې موثقې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د بیجینګ بین الافغاني غونډې تر ځنډېدو وروسته امریکایانو اروپایي هیوادونو هڅې چټکې کړي چې په جرمني کې بین الافغاني ناسته وشي. ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې د جرمني یو پلاوی هم په دې اړه کابل ته راشي او له حکومت او افغان سیاسي مشرانو سره له نږدې وګوري. ویل کېږي افغانستان ته د جرمني له دفاع وزیر سره د دې هېواد یو شمېر وکیلان هم راغلي ول او د دې ناستې په تړاو له افغان چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو له بیا پیل کېدو سره مهاله متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو په جرمني کې د بین الافغاني ناستې د جوړېدو لپاره هڅې چټکې کړې دي.
یوې موثقې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې په بیجینګ کې د جوړېدونکې بین الافغاني ناستې له ځنډېدو وروسته متحده ایالات او اروپایان غواړي په برلین کې ورته بین الافغاني ناسته جوړه کړي او ټاکل شوې په نږدې ورځو کې د جرمني یو پلاوی هم په دې ارتباط کابل ته راشي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دوحې ته په خپل وروستي سفر کې د برلین ناستې په اړه د طالبانو له استازو سره کتلي دي. امریکایان او اروپایان د جرمني په بین الافغاني ناسته شدید کار کوي. په نږدې ورځو کې افغانستان ته د جرمني هیواد یو پلاوی هم را روان دی. د جرمني د دفاع وزیر سره د دغه هیواد یو شمېر وکیلان هم راغلي وو او پر دې ناسته یې خبرې کړې دي. د برلین ناسته به د بیجینګ بین الافغاني ناستې له ځنډېدو وروسته چې ویل کېږي د افغان حکومت د انحصاري کولو د هڅو له امله له ناکامۍ سره مخ شوې د بین الافغاني ناستو درېیمه ناسته وي چې طالبان او په کور دننه افغان سیاسي مشران به پکې راغونډېږي. د ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد د یو لړ مراسمو په ترڅ کې له افغانستان څخه جاپان ته انتقال شو. ولسمشر غني چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و هغه یو بشر دوست او د افغانستان پر خاوره میانه کسبواله او زیاته کړه چې افغانان به هیڅ کله د ناکامورا خدمات هیر نه کړي. اشرف غني وایي امنیتي ادارې به د ناکامورا د قتل عاملان پیدا او جهنم ته ولیږي. د ناکامورا د مړي انتقال لپاره د هغه میرمن او د هغه لور او درې ملګري کابل ته راغلي ول او جسد د فوکوکا ته د هغه پلرني کور ته ولېږدول شو. ننګرهار کې د ناپېژاندو وسلوالو له لوري د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو جسد د شنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې جاپان ته انتقال شو. ولسمشر غني چې د جاپاني الاصل افغان ناکامورا جسد د انتقال مراسمو کې برخه اخیستې د هغه مړینه یوه ستره ضایعه وبلله او ټینګار یې وکړ چې افغانان به د افغانستان لپاره د هغه خدمات هیر نه کړي. غني وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ناکامورا فعالیتونه موثر واقع شوي او ورسره د زرګونو کسانو ژوند کې مثبت تغییر رامنځته شوی دی. د دې له برکته سلها زره انسانان پس له وچکالي نه په پښو ودرېدل، سلها زره ونې شنې سولې او د کنر د سیند قهرجنې اوبه آرامې سولې او وسیله د نعمت وګرځېدل. ولسمشر غني همداراز امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څه ژر د ناکامورا قاتلین پیدا او مجازات کړي. د قاتلین به جهنم ته ځي او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کوي او د قانون منګولې ته یې ورکوي. د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو له امله په کور دننه او بهر غبرګونونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. د ولسي جرګې د شنبې ورځې غونډه کې وکیلانو په ننګرهار کې د PMS موسسې رئیس ناکامورا او د هغه د 15 افغان همکارانو ترور د پردیو استخباراتو پلان شوی کار وباله او په دې اړه د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. وکیلان ناکامورا د افغانستان د آبادۍ اتل بولي او په خبره یې چې نوموړی د کونړ سیند مهارولو باندې قرباني شو او دا موضوع باید په جدی توګه وڅېړل شي. کشتن و ترور دکتر ناکامورا تعدادی از هموطنان ما که در ننگرهار صورت گرفته بود قتلشان استخبارات بیرونی در اینجا دست دارد. زه فکر کوم چې د دې وجنه یو سیاسي وجنه و لکه چې څنګه جنرال صاحب عبدالرازق په ډیورن باندې مړ شو دا په کونړ په سیند باندې مړ شو. قتل دکتر ژاپنی آقای ناکامورا و 5 تن از هموطنان عزیز ما که در شهر جلال آباد توسط توریستا به شهادت رسیدن قابل بخشش نیست. ناکامورا چې په پښتو ژبه خبرې کولای شوې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د افغانستان افتخاري تابعیت هم ترلاسه کړی و. د هغه تر وژل کېدو وروسته په کور دننه او بهر ګڼو افغانانو د هغه په یاد شامې بلې کړې او ځینو خلکو یې خدماتو ته د درناوي په پار د هغه انځورونه له مختلفو پیغامونو سره کښلي دي. ولسي جرګه وایي ننګرهار کې د مور بام د اغېزو څېړلو لپاره هیات وټاکل شي. د ولسي جرګې ځینې غړي د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د مور بام ناوړه اغېزو په اړه جدي اندېښنه کوي او وایي د ولسي جرګې یو پلاوی باید له سیمې لیدنه وکړي او د امریکا سفارت باید د زیانمنو د درملنې په برخه کې اقدام وکړي.
په ورته مهال د ولسي جرګې رئیس هیله مندي ښیي چې د یکشنبې په ورځ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو څارونکو ترمنځ غونډه کې انتخاباتي کړکېچ حل شي. د ننګرهار په چین کې د مور بم استعمال او له امله خلکو ته د رامنځته شوو ناروغیو په تړاو تر راپورونو وروسته ولسي جرګه د دې بم د ناوړه اغیزو په تړاو د څېړنو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې غړي د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د مور بم ناوړه اغیزو په باب جدي اندېښنه ښیي او وایي چې د ولسي جرګې یو پلاوی باید له سیمې لیدنه وکړي او د امریکا سفارت د زیانمنو درملنې برخه کې اقدام وکړي. در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بم 10,000 کیلوگرمی را که قوای نظامی امریکا پرتاب کرده طفلا، خانمها، جوانها، افراد مسن را در این گزارش می دیدیم که همهشان مصاب به مرض جلدی شده بودند. واقعا که خیلی خیلی خطرناک هست. از شما و اعضای محترم مجلس تقاضا میکنیم که یک هیئت برو در اونجا و او مردم فقیر و مظلوم از نزدیک ببینه و حداقل از سفارت محترم امریکا تقاضا میکنیم که در قسمت تداوی از او مردم یک اقدامی بکنند که اونا هیچ گناهی نداشتند. به خاطر 36 نفر داعشی یک منطقه بسیار وسیع و کلان با موادهای کیمیا بیولوژیکی از هنوز هم از این مرض رنج میبرند. څو ورځې مخکې کابل نیوز خبر خپور کړ چې چین کې د مور بم استعمال هلته په خلکو ناوړه اغیز کړی. مختلفې ناروغۍ خلکو ته پیدا کړي او تر دې پیښې وروسته د سوی شکله ماشومانو زیږون هم ډیر شوی. په ورته مهال د ولسي جرګې د شنبې ورځې غونډه کې د ولسي جرګې رئیس هیله مندي ښیي چې سبا د ټاکنو کمیسیون ملګرو ملتونو او څارونکو ترمنځ ناسته کې به انتخاباتي کړکېچ حل شي. کمیسیون انتخابات با دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و یک تعداد ناظرین و دسته‌های انتخاباتی فردا روز یک شنبه یک نشستی دارند که این نشست خدا کنه بنبست از بین ببره و یک نتیجه خوب در قبال خود داشته باشه. د ولسي جرګې غړي داسې مهال د ننګرهار په چین کې د مور بم تر استعمال وروسته خلکو ته د اوښتو صحي زیانونو په تړاو د پلاوي د ټاکلو غوښتنه کوي. خلکو ته پر جلدي تکلیفونو سربیره د سوی شکله ماشومانو د زیږون پیښې ډېرې شوي دي. ولسمشر غني د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو لپاره پر یو بې ربطه لوبغاړي بدل شوی. د ترکیې نړیوال ټلویزیون وایي اشرف غني بګرام ته په تګ سره د وسلوالو طالبانو او حکومت د منتقدانو دا روایت تقویه کړی چې د امریکا لاسپوڅی دی. TRT وایي د افغانستان تاریخ به د ټرمپ لیدو لپاره بګرام اډې ته د ولسمشر غني تګ او شاته د امریکایي پوځیانو په قطار کې درېدل هیر نه کړي. د TRT د لیکوال په باور اشرف غني د هغو حکومت له عام افغانانو سره بې ارتباطه دی او کابل د یوې داسې طبقې په لاس کې دی چې بچیان په خارج کې په امن کې اوسي او دوی د قراردادونو لپاره دلته پراته دي. افغانستان ته د ټرمپ وروستی سفر د اشرف غني په مشرۍ د افغان حکومت د نظر انداز کولو یو وړوکی تصویر دی. د ترکیې TRT تلویزیون په یو تحلیل کې ویلي چې ټرمپ تر شا د امریکایي پوځیانو په قطار کې د ولسمشر غني درېدل او باګرام ته تګ به د افغانستان تاریخ هیر نه کړي. TRT وایي اشرف غني په باګرام هوایي ډګر کې ډیره غوړه لنډه وینا وکړه چې په ترهګرۍ ضد جګړه کې بیخي امریکا ته تسلیمیدلو. لدی ټولو سره ټرمپ د غني د خبرو علاقمند نه و او هغه شاته د خپل پوځیانو قطار ته ولېږه. اشرف غني د ټرمپ د لیدو لپاره هغه باګرام ته لاړ چې له 2000 لومړي کال راهیسې د بندیانو په شکنجه او تعذیب مشهور دی. په واقعیت کې دا به د افغانستان تاریخ هیر نه کړي. د TRT لیکوال وایي اشرف غني باګرام پوځي اډې ته په تګ سره د طالبانو او د حکومت د نورو منتقدانو دا روایت تقویه کړ چې د امریکا لاسپوڅی دی. د TRT لیکوال د ولسمشر غني په مخ کې د ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو اعلان د افغان حکومت پر مخ څپېړې سره ورته بولي. ټرمپ واضح وویل چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي. هغه خبرې چې افغان حکومت پکې منځوي دی. دغه کلمه د افغان حکومت پر مخ له څپېړې سره پرتله کېدی شي. اشرف غني د امریکا او طالبانو لپاره اوس په یو بې ربطه لوبغاړي بدل شوی او دا واقعیت د ټرمپ له سفر وروسته لا واضح شوی. TRT وایي له غني وړاندې کرزی هم له ورته وضعیت سره مخ شوی و خو هغه پوهېده چې باګرام ته په تګ سره به خپل ولس ونه بخي او اوباما ته وویل چې د یوازې په ارګ کې
کوربهتوب کولی شي. د ترکیې نړیوال تلویزیون د لیکوال په باور یو نظر دا دی چې د اشرف غني حکومت له خلکو سره بې رابطې دی او کابل اوس د یوې داسې مفسدې طبقې په لاس کې دی چې کورنۍ په خارج کې امن اوسیږي او دوی دلته د غوړو قراردادونو لپاره پراته دي. په میدان وردګ ولایت کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې 3 ملکي وګړي وژل شوي دي. زوی خلک وایي بي پیلوټ الوتکې د دې ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند لوړه سیمه کې هوایي برید کړی چې له امله یو ماشوم یوه ښځه او یو بل کس وژل شوي دي. په ملي شورا کې د میدان وردګ ولایت استازي وایي افغان او بهرني ځواکونه هره ورځ په دې ولایت کې پر ملکي سیمو عملیات کوي، ښکېلې خواوې جنګي قوانین نه مراعاتوي او له امله یې ملکي خلک وژل کیږي. پر ملکی سیمو د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر دوام بې پیلوټه الوتکې په میدان وردګ ولایت کې یو ځل بیا ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې ولایت ځای اوسیدونکي وایي د سید آباد ولسوالۍ اړوند لوري سیمه کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې پر ملکی خلکو برید کړی او 3 کسان چې یو ماشوم او یوه ښځه هم پکې شامله ده وژل شوي دي. په ملي شورا کې د میدان وردګ ولایت استازي وایي چې په دې ولایت کې هر ورځ ملکی خلک د دغه عملیاتو په پایله کې قرباني ورکوي. هر ورځ میدان وردګ کې شپني عملیاتو کې زمونږ ولس شهیدان کیږي. زمونږ د دواړو خواو څخه هیله ده ترڅو جنګي قوانین مراعات کړي چې زمونږ عام ولس ته پکې زیان ونه رسیږي. بدبختانه چې دواړې خواوې که حکومت که د حکومت مخالفین دي جنګي قوانین نه مراعاتوي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافع ادارې د بهرنیو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو عملیاتو کې د ملکی خلکو د وژل کېدو پیښو له زیاتوالي اندېښنه ښيي. دوی وایي چې په جنګ کې ښکېل لوري باید جنګي قوانین مراعات او د ملکی خلکو له وژلو د لاس واخلي. دې ته موږ په لنډو ټکو کې ویلی شو چې دا د نړۍ یو بدمعاش دی څه چې زړه غواړي هغه کوي او د هیچا خبرې ته او هیڅ قانون ته دوی ځان مسؤل نه بولي. وردګو کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید له امله داسې مهال ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي چې تر دې مخکې هم دغو ځواکونو په ګڼو ولایتونو کې عملیات کړي او عام خلک یې وژلي دي. افغان امنیتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. بلخوا په فاریاب ولایت کې پر یو کور د هاوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې 4 ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د فاریاب والي ویاند وایي دا پیښه د دې ولایت بلچراغ ولسوالۍ کې شوې او 4 کسانو له ډلې 2 مېرمنې دي. راپورونه وایي په یاده پیښه کې د ټپي شویو کسانو روغتیايي حالت ښه دی. چارواکو د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د انتخاباتو پروسې خلک اندېښمن کړي وو. کمیسیون د ژر تر ژره ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ابراهیم عباد په مشرۍ د اسلامي جمعیت یوه خاښه وایي د ټاکنو پروسه د څو تنو لخوا احضار شوې او دغه وضعیت نور باید پای ته ورسیږي او ابتدایي پایلې اعلان شي. د عماد په مشرۍ د جمعیت د رهبرۍ شورا دغه شاخه همداراز د سولې د مذاکراتو بین الافغاني کېدو غوښتنه هم کوي. انشاءالله د ابراهیم عماد په مشرۍ د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورا وایي چې د انتخاباتو مبهم وضعیت او د ټاکنو ابتدایي پایلو نه اعلان اندېښمن کړي دي. سید ابراهیم عماد په مشرۍ د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا وایي چې نور د ټاکنو د اعلان پر وړاندې د خلکو صبر پای ته رسېدلی او یو څو کسانو دغه پروسه انحصار کړې چې په دغه کار سره غواړي څو کمیسیون سره د صحرایي محکمې په شکل برخورد وکړي. ابراهیم عماد د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د چا له ویرې پرته د ژر تر ژره ابتدایي پایلې اعلان کړي. ما خواهان هرچه عاجل اعلان انتخابات ریاست جمهوری هستیم به چند دلیل. 1. تمام امور روزمره زندگی مردم و خصوصا ملت غریبکاری که روزمره کار میکنند به فقان رسیدند. خط فقرشان به 100% زیر صفر رسیده چون تمام امور کارهای ساختمانی و تجارتی و غیره امور روزمره کاروبار به سقوط مواجه شده است. دوی وایي سوله د افغانانو لومړیتوب ده او له دغه پروسې څخه ټول افغانان ملاتړ کوي. د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا مشر ابراهیم عماد ټینګار کوي چې دغه پروسه د حکومت تر چتر لاندې پر مخ یوړل شي او بین الافغاني شي. 100% خواهان مذاکرات
بین الافغانی تحت قیومت حکومت و نظام جمهوری اسلامی من هستیم. ما از هر طرح صلحی که به خیر و فلاح مردم افغانستان بوده باشد با تمام قوت و امکانات خود حمایت میکنیم. د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا په داسې حال کې د ټاکنو د لومړنیو پایلو پر اعلان ټینګار کوي چې اوس هم د یو شمېر ټاکنیزو ټکټونو له لوري د دغې پروسې د شفافیت پر هدف لاریونونه روان دي، خو کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان پر وړاندې چوپه خوله ده. سیګار وایي واشنګټن په افغانستان کې د نشه یي توکو ضد مبارزې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د څار ادارې یا سیګار د امریکا کانګرس ته د خپل 3 میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي چې امریکا له پیله تر اوسه په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې پر مبارزې 9 میلیارده ډالر لګولي دي. د یاد راپور له مخې په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د نشه یي توکو پر ضد پر مبارزې د مصرف شویو پیسو کچه 8.49 میلیارده ډالرو ته رسیږي، خو نه یوازې دا چې د نشه یي توکو پر وړاندې جګړه بریالۍ شوې نه ده، بلکې په دې هیواد کې د نشه یي توکو کښت او کاروبار ډیر شوی هم دی. د راپور پر بنسټ سره له دې چې تیر کال د وچکالیو له امله په دې هیواد کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی، خو لا هم دا هیواد د نړۍ په کچه د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د اسرائیلو لخوا د یو نوي توغندي ازمایښت تهران اندېښمن کړی دی. ایراني چارواکي وایي د تل ابیب سویل کې له یو پوځي اډې دا ویشتل شوی بالستیک توغندی د اټومي سروکي سرګلولې د لیږدولو وړتیا لري او نړیوالې باید پر وړاندې چوپ پاتې نه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي چې د اټومي توغندي هدف ایران دی. اسرائیل که څه هم ادعا کوي چې اټومي وسلې لري، خو ملګرو ملتونو تر اوسه دا هیواد رسما د اټومي ځواک درلودونکو هیوادونو په قطار کې نه دی ګڼلی. په عراق کې پر اعتراض کوونکو د وسلوالو برید د قربانیانو شمېر 23 تنو ته لوړ شوی دی. دا برید تېره شپه د ناپېژاندو وسلوالو لخوا په بغداد کې د حکومت خلاف په راوتلو اعتراض کوونکو شوی، خو امنیتي سرچینې وایي په قربانیانو کې 3 پولیس هم شامل دي. ویل کېږي په دې پیښه کې 122 کسان ټپي شوي هم دي. دا له 2 میاشتو راهیسې عراق کې د حکومت پر خلاف په روانو اعتراضونو کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوال بانک غوښتي چې چین ته د پور له ورکولو ډډه وکړي. ټرمپ په خپل ټویټر لیکلي چې چین ډېرې پیسې لري او نور پیسې هم پیدا کولی شي، نو نړیوال بانک باید پور ورنه کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې نړیوال بانک وویل چې تر 2015 میلادي کال چین ته په لږه ګټه هر کال د شاوخوا 1.5 میلیارډ ډالرو پور د ورکولو هوکړه کړې. نړیوال بانک ویلي دا پور به چین سره د سوداګرۍ برخه کې په اصلاحاتو او د خصوصي سکتور په وده کې مرسته وکړي. ډونالډ ټرمپ داسې مهال چین ته د پور د ورکولو پر پریکړې نیوکه کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې خراب شوي دي. او وروسته خبر مو دا چې امریکایي پوځ ادعا کوي چې 13 لیبیا ته څیرمه د دوی یوه نادرکه شوې بې پیلوټ الوتکه روسیې نسکوره کړې ده. افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ اوس غوښتنه کړې چې د الوتکې پاتې شونې دي بیرته دوی ته وسپارل شي. د دې قمندانۍ قمندان وایي ویشتونکي ښایي د پیښې پر مهال د الوتکه نه وي پیژندلې، خو اوس پوهیږي چې د امریکا اړونده ده او پاتې شونې باید ورکړي. که تایید شي چې د الوتکه رښتیا روسیې ویشتلې، دا به د تیلو په دې بډایه سیمه کې د روسیې ځواکمنتیا ثابته کړي. درنو لیدونکو، له دې سره سم د نن شپې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم.